د ننګرهار امنیه قومندانۍ په تیره یو میاشت کې د 140 کسانو د نیول کېدو خبر ورکوي. دوی وایي 93 کسان د جنایي جرمونو غلا، قتل، نامشروع اړیکو او زنا، فریب، کمیشن کاري، وهلو ټکولو، د محکمې د پریکړې څخه د تېښتې، د ونو پرې کولو، غصب، قاچاق، په زور د نجونو ودولو او نورو تورونو نیولې دي. مسؤلین وایي له جنایي جرمونو ورخوایي بیا په تیره یو میاشت کې 18 تنه په دغه ولایت کې د 10 کیلوګرام نشي توکو سره هم نیولې دي. تیره یوه میاشت کې 140 کسان د بېلابېل جرمونو په تړاو نیولي دي. د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت په تیر سرطان میاشت کې 15 پیښې ثبت کړي دي چې 43 کسان په تور نیول شوي دي. 93 کسان په تور نیول شوي دي. د قتل په تور باندې 7 تنه، د غلا په تور باندې 44 تنه، د زنا او نامشروع اړیکو په تور باندې 15 تنه، د فریب او کمیشن کاري په تور باندې 10 تنه. دغه چارواکي وایي چې له یوه تن سره د M14 ټوپک، 128 شاجورونه چې پاکستان ته یې قاچاق کول هم نیولي دي. دا توکي په یو ټیلر موټر کې ځای په ځای شوي وو. دوی وایي چې په 15 ترافیکي پیښو کې چې 11 کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې، 15 تنه د 23 وسایطو سره نیولي دي. د جلال آباد ښار اوسېدونکي که څه هم د امنیه قومندانۍ دغه چاره ستایي، خو بیا هم په ښار کې د غلا او پیښو زیاتېدو اندېښمن کړي او له مسؤلینو یې د مخنیوي غوښتنه کوي. موټرسایکل موبایل دخته یو شی تختې بل شی خلک وهي مثال صحیح ده، خیر دی اوس چې دا خلک نیولي. زه نور غواړم چې دا خلک ونیسي او د قانون منګول ته وسپاري او قانوني چلند ورسره وکړي. خو همدا غوښتنه لرم چې دا خلک ونیسي، د مواد مخدر والا او دا موټرسایکلونو والا چې دا موټرسایکل موبایلونه تختوي که نه، دا کوڅو کې یو ځای بل ځای نه. د ننګرهار امنیه قومندانۍ د امنیتي چارو مرستیال بیا خلکو ته ډاډ ورکوي او زیاتوي چې هیڅ چاته به د دې اجازه ورنکړي چې د ټولنې فزیکي او رواني حالت ګډوډ کړي. ټول ننګرهاریانو ته اطمینان او ډاډ ورکوو. جرمي پیښې په ټولو هیوادو کې کېږي، په ډېرو معمونو هیوادو کې کېږي، خو د مجرمانو نیول مهمه خبره ده. دلته هر څوک جرم وکوي هغه به انشاءالله په د 1 ساعت په تېرېدلو سره حتما نیول کېږي او اسلامي اصولو او اسلامي عدلي او قضایي ارګانو ته بوتل. امنیه قومندانۍ بیا د ترافیکي پیښو د ګراف د راټیټوالي په اړه هم د لازم اقداماتو د ترسره یاد کوي او وایي چې د ترافیکو مدیریت د اعلان له مخې د 18 کالو کم عمره او همدارس د لایسنس نه درلودونکو اشخاصو ته به د وسایطو د چلولو اجازه ورنکړي چې په دې سره به دوی وتوانیږي چې د ترافیکي پیښو ګراف 0 ته راښکته کړي. صباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.